موازینی څیزونه چې ډېری هغه کسان چې خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی او د ژوند په وروستیو کې پرې پښېمانه وو، هغه 15 شیونه دي لنډیز کړي دي او 15 شیونه یې عمومي یاد کړي. ډېر به یې، خو دا 15 هغه مهم څیزونه دي چې ډېری خلک خصوصا په غربي نړۍ کې په ډېر پښېمانه کیږي او په اړه یې افسوس کوي. لومړی یې ښودلی دی چې I wish I would had courage to live a life true to myself, not the life others expected of me. یعنی د خلکو په خوښه باندې ژوند کول. همیشه چې یو کار کوو دې ته مو پام وي چې زما ګاونډی به څه وایي، زما ملګري به څه وایي، زما خپلوان خصوصا تربوران، قوم او نور ټبر خلک به څه وایي چې دا فلانی دا کار کوي، دا کار به دوی ته څنګه ښکاري. خو که د نورو لپاره ژوند وشي، زه فکر کوم چې دا به لویه پښېماني و، لکه څنګه چې دغه استرالیایي نرس په خپل کتاب کې لیکلي دي چې د ژوند وروستۍ و لویه پښېماني د ډېرو خلکو چې خپل ژوند یې له لاسه ورکړی همدا وه چې ای کاش مو د نورو لپاره خپلې هیلې او خپل کارونه نه وای قرباني کړی چې نور خوشحاله کو او ځینې کار وکړو. دویم په اړه یې وایي چې I wish I had the courage to express my feelings. یوه خبره چې ډېری وخت ورسره ملګري مخامخ یې هغه دا ده چې د خلکو خوشحالولو لپاره چپ پاتې کېدل، په داسې حال کې چې د حق خبرې کول، د حق وینا تر هر څه مهمه وجیبه ده چې انسان یې باید وکړي. خو ځینې وخت کې حالاتو تر اغېز لاندې انسان راځي او هغه څه چې باید وایي زړه کې پټ ساتي د دې لپاره چې نور ملګري خوشاله وساتي. دریم څه چې اغلی ویر په خپل کتاب کې لیکلي دا دی چې I wish that I had let myself happier. ډیری انسانان له دنیا غافل دي او په دې ځان نه پوهوي چې خوشاله ژوند جوړول او یا نیکمرغي اکتسابي ده. دا ډیری خلک په دې باور او په دې امید ناست چې زه خو که ژوند کې خوشحالي ده او که ژوند کې نیکمرغي ده نو دا غیر اکتسابي ده او دا په خپله باندې د انسان په ژوند کې راځي، په داسې حال کې چې نه. زه فکر کوم چې هر هغه څوک چې ژوند یې له ناخوالو ډک دی عامل یې دی په خپله دی. ځکه په قرآن کریم کې الله تعالی صریح آیت دی چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. الله تعالی هیڅ قوم نه بدلوي چې تر څو دوی خپل ځان بدل نه کړي. اوس که موږ دا آیت راواخلو تر سیوري لاندې فردي ژوند وڅېړو، زه مطمئن یم چې دغه هر څه چې انسان یې کوي د خپل هغه څه دي چې باید په ژوند یې اغېز ولري. د مثال په توګه که موږ په دې تمه کینو چې زما ژوند خوشحالۍ هر څه نه ډکېږي او الله تعالی به یې ډکوي، نو دې دپاره ته باید اسباب برابر کړي. څه ډول دغه ژوند خوشحاله او په خوشحالۍ یې تېری. په څلورم عنوان کې چې I wish I had stayed in touch with my friends. کاش له خپلو ملګرو سره په اړیکه کې پاتې شوی وای. موږ او تاسې ګورو ډېری انسانان به مو لیدلي وي چې ټول ژوند یې کار ته ځانګړی کړی وي، نه پکې تفریح وي، نه پکې له کورنۍ سره ناسته پاسه وي او نه هم پکې له خپل اولاد سره وخت تېرولي. بل یو شی ډېر مهم دی چې هغه ډېر سخت کار کول دی. I wish I hadn't worked so hard. برانی ویر وایي چې ډېری خلک په دې افسوس کوي چې ای کاش مې ډېر زیات کار نه وی کړی او د خپلو خوبونو د رښتیا کولو لپاره مې مثبتې او په چوکاټ کې هلې ځلې کړې وې. دا ځینې کسان به تاسو لیدلي په ژوند کې یو شي ته ډېر ټینګار پې کوي چې ژوند خو اوږد دی، لوی فرصت دی. په داسې حال کې چې که ژوند ته موږ لوی فرصت ووایو، زه فکر کوم چې له خپل ځان سره به هم په دې جفا کړي چې ژوند ډېر لنډ دی، خو تنظیم او له هغې نه ګټه اخیستنه مهمه ده. پرېکړه باید وکړو چې هر هغه شی چې فکر کوو پښېمانۍ سره مو مخامخ کوي او موږ پښېمانه کوي، د ترلاسه کولو لپاره یې باید هڅه ونه کړو. هر هغه څه چې زموږ زړه یې غواړي، زموږ په ګټه یې، زموږ معنوي اړخ ورسره لګېدلی، همغه باید وکړو. د خلکو خوشحالول ډېر ستونزمن کار دی، خو ملګري او هر څه هغه څوک چې درناوی ورته لري او په خوشحالولو باندې پوهېږي او ارزښت لري، هغوی باید خوشحاله وساتل شي. د هر چا لپاره چې خوشحالۍ په ارزښت نه پوهېږي، خوشحالۍ مه قرباني کوئ.